د کندز امام صاحب ولسوالۍ ځای اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د مرکزي روغتون له روغتیایي خدماتو خوښي څرګندوي، زیاتوي چې په دغه روغتون کې د روغتیا پالانو لوري د ناروغانو درملنه په ښه ډول ترسره کیږي. له دې سره د امام صاحب ولسوالۍ 50 بستریز روغتون ته راغلي یو شمېر ناروغان د دغه روغتون له روغتیایي خدماتو او د روغتیا پالانو له چلند خوښي ښیي او له 50 بستریز څخه 100 بستریز روغتون ته د ارتقا غوښتنه کوي. چون تعداد نفوس ولسوالی حضرت امام صاحب بیش از یک میلیون شاید رسیده باشه، دیگه نمیشه فقط 50 بستر ولسوالی حضرت امام صاحب کفایت نمیکنه. ما از وزیر صحت عامه امارات اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که میره به 100 بستر تبدیل بکنن. یک مریض دارم آوردم پیش دکتر صاحبا در شفاخانه امام صاحب. خب برخورد صحیح کرد، دکتر بستر کرده، خب دوا و چیزایش تبدیل کرده رئیس. انشالله دیگه مریض هم خوب شده رئیس. زه پنډیکس وم، الحمدلله خیر دی چې ټول چې ډېر خوشحاله یم او ډاکټران هم ښه دي، ښه وضعیت کوي، هر وخت موږ ته ولاړ دي. د دغه ولسوالۍ روغتیایي مسؤلین او سیمه ییز چارواکي یادې څرګندونې تاییدوي او په خبره یې هڅې روانې دي تر څو دغه 50 بستریز روغتون 100 بستریز روغتون ته لوړ کړي. فعلا با کمبود ادویه مواجه نیستیم، اما با در تشکیل کمبود نداریم، اما نیاز است که باید تشکیل اضافه شود چون تقاضا و عرضه خدمات ما بیشتر است و اجرا بیره میکنن که تشکیل بیشتر شود تا رسیدگی درست منظم شود. و همچنان ما بخشای بستر ما تعداد اتاقای شام کم است، نیاز به یک تعمیر دیگه است که باید در اینجا باشه. د خلکو د مشکلات چې تاسو ته ویلي دي د ډاکټرانو دا په ځای دي ځکه نفوس زیات دی او بسترونه کم لرو او ځکه زیات مراجعین لري د امام صاحب شفاخانه او ډاکټرانو د خپل وس پر خپل زیات وستلی دی. انشاءالله موږ ته راضي یو. د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې له روغتیایي خدماتو خوښي څرګندوي چې اوسمهال د کندوز په کچه 4 مجهز روغتونونه او نوي روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او خلکو ته 4 ساعته روغتیایي خدمات وړاندې کوي.